أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصل في نصر الكامبرات ده سورة الأنعام ده مخيطونه كي بلي مشركين بان الله رب كي چه حلال شوال حرام وي او ده ای سره سره په منځ کې بیان د دیو کې چې عقلی دلیل د توحید د اثبات لپاره دیجه کې وسو یو سل 15 سروي کې جواب دی سوال کته دا خبره ذکر کوي چې دا شی حلال دی دا حلال دی دا حلال دی دا حرام وسی الله رب العزت بیان د هغه محرماتو کوي چې ټول ادیانو کې بقره کې مائده کې انعام کې نحل کې نقول ما ورته وایا لا اجدو سنمون د کوم فيما فاسق وحي لي شوي کړي شوی مال را حرام کړي شوی به یو خورون کې باندې شو خوري محرما حرام کړي شوی چې کله سره خوراک یې زبدي کې شی حرام نه غنم الا ان يكون الماكول الا ان يكون مگر که شرط دا پړلې شوی شی مردار او دمن یوینه مسپان شوی دونکې مایته کې درې قول علماء کړي دی اول د الله نشوره بل چا په نامه یو شی نظر شي دا مردار دی په اتفاق د ټول ادیانو سره به بری کې علماء مسله لیکلي دا چې او سروي دی او یو شی پر نظر کړل شو خو لیکن حلال نشو ژوندې دی مؤمن سره وسوي ولا لای آیا د دې استعمال بدله جایز کې جایز نه دی ابن عثیمین چې دی چې دا جایز دی استدلال کړي دوره ابن مسعود الثقفي دا وسرو زرونه او بل طرف باندې جمهور علما وایي چې دا ناروا دی وجه صدا د الله نشو دا بل چا په نامه ودا نظر شوی دی حلال او غیر حلال مایته کې دا معنی چې په خپل غوجل کوخانه کې مردار شي حرام وینه مسبوحه کوم وینه چټینګي حدیث کې دغه جواز راغلی دی لکه تورې چیګار او دوا مرداري چې ملخ دی او د قشامه او وکړه د خنجر ټول حرام دی خو لیکن دا وکړه جزء اشرب دی قاسمی به لیکلي دي چې د حرمت ور راغلي دي نقصان نه ذکر کړی دي فانه رجل یقینا دا ګندګي او فسقان یې بيدینی دا او حل لغیر الله به چې आवाज وکړي چې باغی باندې الله نه شو بل چا بنام بسم الله والعظا یا احل لرب وکړي چې لتقرب غیر الله اگر کله الله نو په یاد ولې نه کوي اخون درویزه رحمه الله فرمایي وی چې کله یو ګډ دی یو شی وجله بوتلو دربار لا اگر کله الله په نوم الله ول نه کې شی مردار دی کزه به طلاق را سړی مرتد دی لیکن په دې کې اوس استقراری حل جواز شته یو شله په دشت کې روان دی په خدا دا چې مردار پرته اوس کوټری نشته دی او آبادی نشته کده اخري خیر په بل سوره با سوچ غیر کله شو غیر باغن په دې حال چې لذت اخستون کې نه ولا عادن په ملګری باندې تجاوز کوم کې استراد وکه شمیر بادشاہ روخانه یا لوګه دا باغن او عادن به تفسیر عام مفسرین بیانې الله لا بینه غاڼي ضرورت نه بیجه نه خوري فإن ربک یقینا سارب شری غفور رحیم بخون کې مهربان دی ټیک ده کمه ته او شاء الله زما معاف ورسې کې جواب بل سوال تاسو چې سره شی نه حرام دی نور نه حرام زخو يهود باندې نور ډیر حرام و جواب داري چې هغه تحریبی خاصو دلته زمو عامه خبره ده وعلى الذين فاق انسان وعد شهود من کړه دي اریو خاوندونو من البقر الله دې دي غیانو والغنم او د قشان دې ګړو دا مارا دي او مو حرام کړي په دوی باندې دي आवाज الا ما مگر هغه आवाज چې بار کړي وي دوی شاګانو او الحویا د قشان دا کلمو او مختلطه بعزم چټ شوی دړو کی سرا اېدي حلال سروي په دیشا کې چې کوم आवाज دا يهود الحلال او الحویا د کلمو په منځ کې چې کوم هغه حلال او مختلطه بعزم نه دړو کې پوره ټچ ټول آرام ده الله دا وری به آرام کړه ذالک جزایناهم ذلذ وجر موږ دې بدل ورکړه به باغې همې پر تجاوز هغه سورې نساء کې ذکر کړل شو و انه یقینا موږ لري شری بده کې چې محرمات هغه سلور دین نور او حدیث کې چې کوم راغلي هم په سره مني ورشاید کې واست تسلی په داخله ستاسو تکذیب کې ای پیغمبر ته بخ پکېږي نه الله چې خاوند رحمت ته فراخه یورز بده ګیریږي فإن كذبوك كذا خلق استاد تکذیب وکینو فقلت ورته وای چې رب تاسو خاوند رحمت ته فراخه ولا يرد نش واپس کړي زموږ عذاب ان القوم المجرمين دا قوم نش کوم جرم کوونکې دي دلیل به دې باندې چې کله جرم ثابت شو باز الله عذاب راځي جزاء من جنس العمل
ورسره کې دې په دلیل رد دوی ور دا کوم شرک او کفر چې موږ کو په دې باندې الله راضي دي الله پیرت کې چې صبر کفر او شرک باندې الله راضي شي نبی انبیاء علیهم السلام علیه تشرک رد دپاره سيقول الذين زرد شوبوا يا غي انسانان اشركوا شرک کړي دي لو شاء الله قد الله فخوي ما اشرکنا موږ بشرک نه وی کړي ولا اباؤنا نزم مشران او نو حرام کړي من شي نه شي هیڅ كذلك دقشانا لکه څنګه دا خبره کړي دا مخکې خلقوم کړي دا غوي سزا وکړه دا به مخوري دی ویل شي د الله سنت ته تبديل نشتا كذلك دقشان كذب الذين تكذب کړه چې من قبل شيئين مخکې او حتی دا کو درېش پورې شوی سګو باسنا سم عذاب قل سر وصلی الله پیرت درست دا زمانم چې تاسو په شرک باندې الله راضي دي ستاره پلار په شرک باندې الله راضي دي دیو داوود او داوود دلیل غواړي دلیل پیش کړي بالکل موږ منو قل ورته چې هل عندكم يشش تاسو من علم دلیل فتخرجوا شراوي باسرنا زموږ لپاره دې په دلیل باندې وسره ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان او ان تو وان انتم مون تاسو الا مگر تخرسون اٹکل کوي ځوان عقاید کې اٹکل او اعمالو کې ځوان د مليانو کار دی اٹکل د عوامو دا اوس دلیل لري ورس آیت کې اوس ترغیب د قران لو جواب د سوال دوی برامړ نه کې طالب وي تاسو دلیل لري په دې خبره باندې چې محرمات دا ضرور دي نو شي نه دي جواب قل ما نو فلله الحجت خاص الله له دلیل در بالغه رسیدون کې اخر له حکمت ساعت او بلاغت هو الله قاعده ووري ولو شاء الله خو کې ویل هدا کوم تاسو له هدایت کړو چې ماین ټول تا د شام مفعول کټ دې هدایت کوم مختصر معنی مولا وای کله کله مفعول به کټ کې د وجه د قرینه نه آیت دلیل له دې خبره باندې ټول دنیا مسلمانان کې دي نشي شوا د عیسی او مهدی په وخت کې چې الته به جدا صورت حال لې بس ولذلك خلقهم د حق او باطل لپاره الله مخلوق پیدا کړی دی یو طرف باطل فرض بل طرف الله ورته حق پر رسول ورځي میدان کې او مقابله شروع ده اوس طرف د بل دلیل حاصل بده چې تاسو دا و چې دا شی حلال دی دا حلال دی دا حلال دی دا حرام دی دا حرام دی راوړي دی قل من اورده حالم راشد ارو بل شهداءکم د خپل علماء الذين اخل يشهدون چې کوي ور کوي چې ان الله یقینا الله حرم هذا حرام کړی دی پېښ کوي کله کله سړی ست زوري وکي حرام حلال کی او حلال حرام کی نو د څه وخت کې الله وسره وکړي نه فإن شهدوا کدی گوي ورکړه فلا تشهد معهم نو دوی سره گوي کینما او موږ وی ورکوا او ولا تتبع تابعداري مکوا هو الذين خواهشات دا چې تکذیب کړي اسمه دایته نو دې سره هیڅ دلیل نشي سوال خواهش پر رسینا تعویل ما ویل اسما غړي ویل دي اوس مارای دا کذب تکذیب کړي د آیات اسماني وحی نه مني الله قدرت نه مني استا معجزې نه مني او الذين اخر ایمان لري بل اخر دي پر اورد حسنه باندې وهم او دوی چې بربهم د خپل رب سره یادلون بل څو برابرې دومره به انصاف اخر دي او کمزورې بندر حوالی د زور اور سره برابر کی یادلون کې معنا د حدود ده دومره مزیدار او دومره خوږ رب هغه مونږ لرو دا مونږ پریدو د بل طرف باندې لاړ شو نو دوه وسو وای کا حرام نور شي نشي قل ورته وایا تعال او راشي په دې کلمه کې نقطه واچ کله انسان په دین باندې عمل کې الله بده اوچتای زبور ولما اغذ حرم ربکم چې بن کړی حرام کړی دي تاسو رب علیکم بتاسو باندې الله تشرکو به شیئا برخداران بو سره څونو جوړوي ایت باندې اشکال لې حرم هم نه پیدا او الله هم نه پیدا نه پېښ باندې داخله شي بیا خو اثبات راوړي معنا شرک وکي نه حرم معنا وجبه دویم قول علماء لري دي چې علیکم اسم فعل الزم لازم کې وزن او دریم دلته هو الله تشریکو خبر مبتدا مخه پړدا اڅو بدر رب العالمین سره شریک نه جوړو یو و بر والدین احسان کوي بر مور او پلاس درنه کی نیکی به دوه قسمه دینی دنیوي قبل الموت او بعد الموت د مور سره په یونیم سل طریقو احسان او د پلاس سره په شپه ته د مور او پلاس الله رب عزت د خپل ځان سره ولې ذکر کوي دغه درې وجې دي زموږ اول تربیت الله کړې د مور او پلاس مور پلار زموږ په تربیت باندې یوز نه غواړي هکذا الله یو بچی کړه مور پلار څونه نافرمان شي خو ته انکار نه کوي الله زموږ نه انکار نه کوي خو موږ توبه وباسو مور پلار د بچی په ترقې باندې خوشاليږي هکذا الله مو ولا تقتلوا موجن اولادکم د خپل اولاد من املاق دیری بنی اسرائیل کې به من خشیت املاق فرق سره د شون کې غریبانان دلته مالدار وای چې زه مالدار یم بچی غمر سره راځه دا وښنه غریب وي وځ په خپل غیره مونږ دل وسو ورکو الله مو وشري ځکه الته وي نرزقهم و اياكم دته وي نرزقكم
نحنو من چې تاسو لري زغ درکو وي او مواغیلا اولا تقرب الفواحش من چې کیږي به حیا لرا کوم چې کار یو کوم پټو زهره من شراب کارا بتونه زنا پټو یا د شنور زړه کې خبره نه دي کول خلوی خبره ده بلکې نږ دیکھيږي وکړه اولا تقتل النفس التي موجن نفسها حرم الله جل حرام کړی دی الا بالحق حق دا من شاهد شو در قتل واده وکي زنا وکړه قتل وکي مرتد شو اذن رب دې خنور وجل نشي کولای عمر رضی الله عنه دا ټول کله دی چې په قتل کې شریک ټول کړي بوسره اعدام وما وجه نمبر عبد الله ابن عباس پر میچا چې مؤمن قتل کې عبد الله ابو ټول کی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي که مشرک مؤمن قتل شي ته په مغرب کې وته شو خان دی وګه دم قتل کړي ذالکم دا تاسو هم الله تاسو ته په خبره کړی دی په دې باندې لعلکم در په رسدا عقل کارواله بل ولا تقربوا من ذکیږي ما د یتیم الا بالتي مگر په هغه طریقه ای په طریقه التي هي احسن کمره سورہ نساء کې ویلو کنه چې تاسو مصاربت کوئ ابن حجر الهیثمی لیکلی دی چې کوم شړی د یتیم د مال خوري دا چې مړکیږي الله به بیمانه کې دنیا لګوشي او سورہ نساء کې الله فرمایي د خېټه کې ورته الله ور واچوي بهتر کور په کورونو کې هغه چې یتیم بکی او خو پرورش بيږي او بد کور په کورونو کې هغه چې یتیم بکی او بد پرورش سره کی حدیث کې راځي چې چیرته زړه سخت انسان سخت زړه لري د اوغړې شنرمي په کې راشي د یتیم په سر باندې لاس راکاګه حدیث کې دام راځي انا ز هغه څوک چې د یتیم کفالت کې کہاته نه بل جنت قشم به جنت کې حتی یبلغ تر دې جوړ شي کې اشد ځانه تا د اتل سنت دې شو پوري خبي خوري نا واحفظوه دا مال ورته وساته حتی یبلغ اشد چې ځوانه ته ورشي د مال ورکا واوفل کله پورا ورکه پیمانه او د خشنده ترې ورخص په انصاف رسو بس صورت وایل للمطففين هغه دکانداران چې په ترازو کې کمی ځای کې هغه علما چې علم مسرد ابن بیانې الله دې جهنم مزل بدا ورزوم با لا نکلف سره جواب د سوال حاصل دار کې دې شي داخله کوي چې موږ باندې رب العالمین د شي احکامات لازم کړی دي چې موږ په واس کې نه دي مجبور یو شری دي کو نه لا نکلف موږ نه مکلف کړی چې ونس موږ د خپل وسه ګوري ابن قیم به دا تحقیق لګره شي د عمل له تکلیف ورې شو کړه بل واذا قلتم شکل وینا کوینو فاضل د انصاف نه کاروالي ولو کان ذا قربا اگر کاغه مشهود له خاوند خپل ولي ولي نه بل ځکه وی کپلار دی می قبل الله ډېر اولاد په دې دواړو باندې د حق الخبره بکای د انصاف و بعهد الله خاز الله پر لوزن باندې وفا کوي چې کوم لوزن قرآن او سنت کې ویلي دي ذالکم دا تاسو ما په خبره تاسو الله کړه د به په دې باندې لعلکم دې لپاره تذکرون چې نصیحت والے بس دې باندې الله عمل کوي ورسې کې واسترغيب چې دا زما دین دی او نه غلار دراشه به عمل وکي وان هذا یقینا دا چې شرات سما دلاره د مستقیما نه غره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې غکر خويستا اخو دې قته نور به سي بدلاره باندې لاره روان دي مسلمان بل تر باندې رهنما دي قران او خو دې خو تاسو بربادي ده نه غلاره د قران او سنت توحید نه غلاره ده د انبیو نه غلاره ده د صحابو نه غلاره ده د حق نه غلاره ده د اهل سنت والجماعت نه غلاره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د نه غلاره دشمن نفس دی د نه غلاره دشمن شیطان دی د نه غلاره دشمن کافر دی د نه غلاره دشمن ظالم دی د نه غلاره دشمن جاهل پیر دی د نه غلاره دشمن بدعتي مولا دی او ولا تتبعوا تابعداري ما کوي دلارو نور فتفرق کین جداواله براوله بكم بتا سن سبیل د الله دلاره چې ګډ ور دي سر شو په خپل در قرآن او سنت ورکی ډېر خلک دا وایي کوي موږ چاو بولو هغه مولا پټګی تړلې دی مولا پټګی تړلې هغه قرآن او سنت وې دا نه معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورنا د حق بر الله رڼا خدای د قرآن او سنت وګورئ چې سره هغه بشزا ذالکم داتا شم الله تاسو سره په خبره کړی به بده معنی لعلکم در پاره تتقون چې الله نو یریږي ورسې کې نقلی دلیل او دام جواب د سوال د خلکو له موسی خبره نه منو ولی وتا چې مې د خبرې پیش کړې دي چې هغه نه ویني دي الله رب عزت په رد وکي رد حاصل دار چې دا خبرې به نه موسی علیه السلام تشریح کړې دي ثم اتینا به موږ ورکړې موسی علیه کتاب الکتاب کې دوه قول دي یو قول دا چې مراد دینه الف لام مهدی تورات یہ جنسی کتاب تماما پورا کون کې علی الذی ذا اغه مسئله احسن شغا خدا یہ تماما د نعمت دی علی الذی په هغه چې نیکی کړی چې عیسی علی السلام دی بل په دې کې وضاحت د اړیو شي دی هدایت کله عرفی هدایت دی رحمت دی لعلهم شهد داخله بلقاء ربهم ملاقات خپل باندې ایمان راوړي عقاید به کې ارث به کې دي وسترغب قران لا
د تورات نو ورسو د قران عظمت چې خلک د تورات په روان نشي بلکې قران په وهذا کتاب دا چې کتاب دی انزلنا نازل کړی دی مبارکون فی زمن دی او فتبعوه هدته ویداری وکي نشپری لیکي دی وین کې خادم اوریدون کې ټول په اجر کې شریک دی مبارک او دا تجربه ده فتبعوه کې اشاره شوه چې قران د اتباع کتاب دی او تقوا یریږي لعلکم در په چې بتا سوره مکړې شي لوی تقوا سره قران لناسته د الله د رحمت وش په اسباب دی یو سبب قران دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله خلک قران لکینې د قران درس او تدریس له الله عزوجل په دې خلکو رحمت نازلې یو په دې شکل نازلې دوا او دایو ملګری الله د ملائکه جماعت کې دی اوس موږ تاسو الله د ملائکه جماعت کې دی او کله چې دا مجلس داخل لري شي کنه الله عزوجل ملائکه لوي گواشه دي خلکو له ټول ګناهونه معاف کړه دعا دا جړاګانی دی او ماسپکین مازیګر مازنه ما کې سلو رکعات مونږ دی بدی باندې رحمت راځي بدعت نه بزان ساتي د اسلام د شاعر احترام بساتي د صحابه قدر بکي هجرت بکي امر بالمعروف بکي نهي عن المنکر بکي منځ بکي زکات ورکي خلق منظر را بلي پښک باندې برت کوي د الله په بندگانو باندې شفقت کوي یو به دا قران دی قران جواب د سوال د قران الله ول نازل کی چې سباونه وای چې مړه تورات او انجیل هغه په يهود نصارا نازل هم پینې پویدو ان تقولوا لان لا تقولوا یکرهیت ان تقولوا اې دې وجنه چونه وای انما انزل الكتاب یقینا نازل کړي شوی د کتاب هغه دو جماعتونه من قبل نظم وړاندې و ان كنا یقینا موږ دغه رسولنا غافلین خبرو ولذک غا عبرانی نو د عرب دي یا و ان مخفف من المشقل دی یقینا یا ان فی دې الغافلین کلام معنا ده الا ده او بل الله ویسه کې دا قران نازل کې چې سبا د شونه ویرا کوم له کتاب راغلی نو موږ به عمل ور باندې کړی وي به د شي وي الله ورته راوست او تقولوا شونه ویرا انک شرط نازل وي په موږ باندې کتاب لکنا نو موږ به هدایت ولا منهم دا غوینه یو خذو حافظین القول بل بکین ابد ده نو فقط جاءكم یقینا راغی تاسو را بینتون کار دلیل شاسو بینه کې دوه قول دي لازمی کارا او متعدی کارا کون کې توحید تا تنوین د لپاره تعظیم در قرآن دی لوی بیانه ده او من ربکم ساسو در رب د خوانه د قرآن سورې شل مونږ دی نو میدار او هدانه هدایت او رحمت دی د انسان د دینه مخاړي سجرا فمن اسلم فسو غړ ظالم دی من دا چې نه کذب بیاات الله چې تکذیب کوي د الله آیتونه او مخاړي دی غینا سورفه معنا مخاړي یا رضا یا خلق بنای چې کوم انسان د قرآن مخاړي دغه په صورت حالي الله ته جواب کوي سنجل الذين زاد شم مجزا ورکو هغه چاره چې مخاړي موږ د نو سوء العذاب بد عذاب اضافت صفت موصوف العذاب السوء بما كان يسبون بسبب د دې چې د مخ اړول دي جزاء من جنس اول ورسره هغه واستخفي په دا خلک دې انتظار کوي الله یو څه بخبر راشه او وی وا نبی په دا ایمان څه پیدا ورکی هل ينظرون داخله کې انتظار نه کوي الا مگر دې خبره ته هم چې راشي دې لړ ملائک او یاتي یا راشي ربک سارب اتیان رب العالمین صفات دا خبر غلط ده چې یاتي امر ربک الله به امر ویلې وي الله رب العزت په عرش برابر د شپې په اخري سره کې د پاس اسمان نمبر راځي هر ولا منډه راځي او روایت کې راځي نو اتیان رب العالمین صفات ده د الله خاص په مخلوق باندې نه کوي چې مخلوق د قدم ته د مزل کوي فلا تضرب لله الامثال وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد تجسیم من منو تشبیه من منو تعطیل من منو تفیض من منو توحید په اسماء او صفات دا باندې په قران او سنت کې څومره نمونه در رب العالمین ذکر کړی شوی دي منګه منو چې کوم داګه د اوچت شان سره مناسبه او یاتي یا راشي بعض آیات رب باز آیاتونه در افسار نور د مغرب د خوانه راشي د انسان روح د مری راشي نه یو مپاور ازمان یاتي چې راشي بعض آیات رب باز آیاتونه صادر اب لایان فو نه په ورن کې نفس سره ایمان وا دغه ایمان لم تکون چې دی ایمان نه دی راوړي من قبل وړاندې مخکې د سره د ایمان نه دی راوړي یو او کسبت لم تکن کسبت په ایمان اخرنا د معتزله او استدلال غلط دي نقول ورته وی چې انتظار کوي نه منتظرون یقینا موږ انتظار کوونکې یو انتظار کوي د خپل عاقبت موږ انتظار کوو تاسو د عذاب ورس شاید کې وسجر د هغه شر شیدین د ټوټې کړي دي باج انسانانو کې غلط عادتونه دي دین د اسلام هغه ایست جدا جدا کی ان الذين يخلنا خلف فرقوا دینهم چې ټوټه کې خپل دین د اختلاف او تفریق ما بین غو فرقونه علماء ذکر کړي اصولا او فروعا دغه د خازن معنا کړي فرقوا معنا فارقوا نبي معنا دا ان الذين يخلنا خلف فارقوا دينهم چې جدا شو د خپل دیننا فرقوا معنا ټوټه کې کم چې دوی د خواهش برابر دی غمني چې کومه د خواهش برابر نه دی غانه بني
یا دین پر خود په بل طرف لاړو وکانو دوی و ډلې نو لستنی منهم دوی نه پیښې به شي انما امرهم یقینا دوی امر الله سره دی ثم بس یقینا الله اطلاع ورکوي ما کان یفرون فعمل چې کوم دوی کړي دي ورسېد کو وسو ترغیب نه کایلا او الله رب عزت دې عجیب ذات دی حدیث مسلم کې راځي چې انسان اراده د نیکی وکي او عمل کې راوسن یو پوسوا که اراده د نیکی او عمل کې رانه وسه په دې نیکی به اراده یا اجر دی او کچیرته اراده د بدی او عمل کې راوسن یو بدی یو سزا او کچیرته اراده د بدی او بدی ونکړه الله رب عزت په دې نه کولم اجر شي ورکړي به یو بل څه باندې څنګه الملخص الفقهي کې دغه مثال به ذکر شوی دی خو من جاء د آیت تاسو ګورئ څوم عجیب خبر الله کړی د شندې ویلي چې من فعل ډیر انسانان دا موږ جهادونه کړی دي موږ تدریسونه کړی دي موږ دعوتونه کړی دي الله باج راکړي نه جاء دا معنا عمل بکوي عمل بساتي الله لګي راوړي دا نور ګران کار دی ځکه دا کول ګران دی من جاء بالحسنه چا چراته کوي په توحید باندې یا من جاء بالحسنه چا چراته کوي په نیک عمل حسنه څه معنا مفسرین لیکي چې کوم یو عمل هغه شرع جایز کړی دی کوم یو عمل چې هغه کم کیف والی او کوم یو عمل چې هغه کې د قران او سنت برابر پروګرامي او انسان لې توفیق پاغه وخت ورکې دي شګر ډیر لسکار وکي من جاء بالحسنه دې معنا امام بلری ان تقوا بدر کی من جاء بالحسنه دې معنا دا سخا بدر کی من جاء بالحسنه دې الله او رسول په خبره به یقین لري من جاء بالحسنه دعاګانې بغواړي من جاء بالحسنه د حرام نه وزن ساتي من جاء بالحسنه واړو امیدونه بساتي من جاء بالحسنه قول سدید بوي من جاء بالحسنه به پیدي کارونه کې ځم بندوا من جاء بالحسنه د عمل نور سره جاړه من جاء بالحسنه اغه اسباب استعمال او عمل په قبليږي من جاء بالحسنه د قران او سنت درسونه کینا من جاء بالحسنه د خوب دعاګانې وایا من جاء بالحسنه مجاهده کوا دا یو قاعده ده فله 10 امثالها ایدیر پر لس چند دی الله اکبر څومره مهربان رب یو پلسا حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي پر وې د ابو سعید خدری ادنا کس چې جنت نه وځي وې د جهنم نه وځي جنت ته ور داخلي کې د دنیا لس چند الله ورکه به ورته چې ارمان کو دام والا دا ولا ملاطفه سالم بس کوي وې کدا کس به په دنیا کې خبر شوی د خوشاله نه ټک پیری یو الله رب عزت ور نه وستم او بل رب العالمین مال جنت راکې خبره وکړه ومن جاء بسیئات چاچراته وګه په کفر او شرک او ګناه باندې فلا یصاب بدل نشور کې د مگر مثل دغه وهم لا اسلامون په دوی باندې هیڅ ظلم نشي کېدل چې ګناه دی وکړو الله سزا ډبل درکې نور شاید کې وسو تعریض دی دوی ویل موږ ابراهیمین یو غلط را اصلي ابراهیمی محمد رسول الله دی قولوا انني هداني یقینا هدایت کړه مال زما رب الى صراط مستقیم طرف نه غیراری ز التروا کړم دا هدایت د الله لپاره دی خو د هدایت څو اسباب ځان سره یاد ساتي ولس اول منس ولعبد ما سأل دویم چې کله انسان کعبه لاړ شي هدل للناس دریم چې مجاهده کې ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم څلورم قران لبسړی کې هدل للناس او پنځم انابت به کې يهد الیه من ينيب انابت په دعا انابت په تضرع په عمل صالح په مجاهده شپږم د رسول الله تابعداري بدر کی او د رب العالمین فضل اتم د الله د نعمت او شکریا نه هم د رب العالمین رحم لسم قوي ایمان او لسم د مؤمن د قتل نه ځان ساته دین دا دین دی مضبوط په دلایلو ملت ابيكم ملت ابراهيم ملت ابراهيم د جهان پلک د توحید حنیف دا مر المقبل الى الله والمعرض ما سوى الله ار وخت کې د الله په طرف باندې راوځي مخلوق پری دي دوی رمګ ابراهيمین او ما کان من المشرکین او نه د ابراهيم عليه السلام د مشرکانو او تاسو مشرکین چې عزیر د الله شریک کې چې عیسی تعریض دي ته ویل کېږي اتمام المقصود بلفظ خفین وز د اسلام د دین حاصل وره ناس تا ولا ټول د الله لپاره د خو به پوزګ ویلي فلست ابالهنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شرب مسرعي هیڅ پروان لرم چې الله په دین باندې مثال کړل شي بندیشم قیدیشم قیامت کې رب العالمین مالو چې لیکړي بس مارا بدن برامنډه کې چې الله دا کار میکړي دا نو کول ورته چې ان صلات یقینا عبادت بدنی سما ونسک او قربانی نسک معنا قربانی عبادت مالی دویم نسک دا معنا چې هغه شی چې باغې باندې سره الله نږدې کیږي هغه کوم شی نه دي اول د شپې په اخر حصہ کې مونږ دي دویم دعا ده دریم سجدي دي څلورم نوافل دي پنځم قران دی شپږم نفلی صدقات دي وم جهاد په سبیل الله دی اتم اخلاص دی نهم مونږ دی او لسم علماء دا خبره ذکر کړي چې رب العالمین لږی کیږي
ایمان دې په ملائکو، یو لسم ایمان دې په کتابونو، دولسم ایمان دې په رسولانو، او دیر لسم دعاګانې بغواړي. و محیا زما ژوند و ممات زما مرګ ټول الله لپاره، زما استاد ځانا سوراله ټول الله لپاره، لله ان شاء الله لپاره رب العالمین چې رب المخلوقات دی، د الله لپاره به دوستانه سره ویل شي لاله غرضین و عوزین و حسن صورت، نه څه غرض تر نه یوشتره صورت. ابن حجر لیکي چې شی درګي جتی کې قدر نه کې کمبيږي نه، نو دی دا خو مونږ منو نه، تاسو کې مرز دی لا شریک له شریک نشته داغه، او تاسو عزیر د الله شریکی چې عیسی، نو دوی رامنډه کړ سید دا عقیده ساته په مونږ باندې رد ولې کوي. و بذلک بدی باندې امر ته مال امر کړی شو دا وانا اول المسلمین، او اول د مسلمانانو نه، اول د مسلمانانو پیغمبر اسلام دې ځکه چې زموږ په امت کې والله خبر دی مونږ چې کله وای مونږ بچوي و انا من المسلمین، خو قرآن ګلو سورې انعام به وانا اول المسلمین وایو، دې برابر کې راځي فیصله په پلاني مولا باندې کوو، نه 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 قل ورته غیر الله قرآن او سنت چې موجود نه بل مولا له ضرورت ته، اي سوا الله نه اب غیر بنځ ولټو مې او رب هو رب کل شی حال الله چې هغه تربیت کوونکې د ټولو شیونو دی. رب معنا تربیت کوننده، اسباب د پرن نکړه پیدا کړی سره پیږي چولې. اوس په دنیا کې در چا خپل کار دی، که څوک نیکی کوي امزان له کار دی، که څوک بدی کوي امزان له کار دی. ولا تکسب الله وکسبنه کې کل نفس نار او نفس الا عليها، مگر په د باندې اوبال دی، دا کوم انسان ان شاء الله یو کار کوي اوبال په د باندې دی عليها. دې وجه مخکې موږ یو مضمون ویلو، دغه مضمون حاصل دا یو سړی د بطور مثال هغه نیکی کوي ام ځان له کار دی، او که بدی کوي ام ځان له کار دی، الا عليها دی اعلی د لفظ کې اشاره وکړه دی چې دې شری جرم خپل ځان له متوجه دی، کولی خپل دی او د قشانه دې سره سره نه کولی خپل دی، نو که خیر کوي امستا خو کړه او کني کوي امستا خپل خو کړه. بل ځکه به بل خبره ذکر کی قران کریم کې رب العالمین مرتدا مسله ذکر کوي چې د ارسړي موضوع خپل ده، نو دا علیها ولا تجرو، دا جواب یو سوال دی. کله کله مولا تعالی وي ته ګناه کوو بل اسما تر غاړه دی، الله رب العزت ورمانه رد کوي چې دا خبره غلطه را چې ته وایې زه ګناه کوم او په دې وخت کې دغه اوبال اسما تر غاړه دی. لکه قران کریم کې رب العالمین څه فرمایي دلته وشي ویلي ولا تکسبون کوي کل نفس نار او نفس الا عليها مگر وبال فده. سورہ انعام سورہ سرور کې وسوي فمن پس هغه څوک چې نظر په دې قران کې بند کې په نفسي ځان له خیر دی. بل ځکه سوي چې من عملات څوک چې عمل کوي نیک ومن من عمل صالحا چې عملو کې د شریعت برابر پر نفسي ځان له خیر دی. ومن تزکا چې ځان پر قران او سنت باندې برابر کې فانما يتزکى لنفسه ځان له خیر دی. ومن شکر چې رب العالمین د نعمت شکر یو کړ فانما يشکر نفسه ځان له شکر وستو. ومن جاهد چې مجاهده وکړ دین کې ځان وکړو فانما يجاهد نفسه ځان له. فمن اهتدى چې قران هدایت حاصل کې فانما يهتدي لنفسه ځان د پاره دا کارو کې، او څو چې بخل کینو بخل وکړي نفسه د خپل ځان نه. فمن نکث چې لوزونه مارکړو لو جماعت کړي نفسه په خپل ځان، او څو چې ګناه کوي فانما يكسب على نفسه نفس نفس نفس. نو قران کې ذکر رب العالمین فرمایي تاسو الله د بصیرت والا کتاب راغله دي چې په کې نظر بند کې پر نفسه او چا ځان ته وړون کې نو به د خپل اوبال دي دا ارچا خپل کار دي خی او کبد نیکی او کبدی وي څوک د شنه شوی دی چې دا څنګه وکم څنګه ونه کما. نو مولا شه تعالی وي چې تو ګناه او کوبال اسما تر غاړه دي ولا تجربار باندې کې وبارون کې وسره اخرى بار د بل چا دا څه غلطه خبره دي. ټیک دی خبره شته حدیث کې چا چې ونی کلاره جوړ کړه چې په دومره باندې څومره خلک په دینه کلاره باندې عمل کې دی په اجر کې شریک. لکه شریعت د قران درس وای د قران درس سپتای هغه به نشری تر قیامت پورې دا څومره خلک چې په دې باندې عمل کې هغه ټول سره اجر کې دا شریک دي، خو لیکن اجر کې کوم ناراضي تخفیف. ثم الى ربكم احساس رب لرمرجوكم ساس واپسلا فینبئکم اطلاع بدر کې بما کنتم پاسبن تاسو به اختلاف کړي دي. ورسره کړه د سیکولر نه را سیکولرین دا خبره کوي چې په دې دنیا کې زر زمين او ځان ټول شریک دي، نه الله یو فرق دی. او دې ویل کې د رب العالمین په وجود باندې دلیل وهو الذي الله ذات دې جعلكم چې تاسو ګرځولې جانشین د زمکه دی وبلنا ورفعوا پورته کړي باج تاسو له پاسه د باز نور په درجو کې چاله حسن شچاله نشه چاله علم شچاله نشه چاله مال شچاله نشه ليبلوا دا ارزو ور امتحان دی چې اجمه کوږي بتا اسمانه په ما پاسه کې شکم الله درکړي ژوالي درکړي مال درکړي بل 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 امتحان به دوه قسمه یو تکوینی بل تشریعي. تکوینی دي ته ورکی چې زموږ په اختیار کې لري او تشریعي امر زموږ په اختیار کې اول مرض مر مالداری غریبي دا بل
منځ او داس روزه قاسمی بشپارس په دې ذکر کړي خو څو ځان سره یاسه ترې اجل تشبیه العباد امتحان الله ذکر اولي بندگان پاکي دویم له اجل رفع درجات د دې وجنه کې چې درجه موجته کی درې د دې وجنه کې چې حیثیت موږ الله ټاکره په عمل نشو وصول ولې څلورم زموږ د ګناهونو د وجنه پنځم د دې وجنه چې موږ توجه رب العالمین له وشکو شپږم زموږ د غلط تعلق د وجنه اوم زموږ د بدن د غختلتیا لپاره اتم موږ د رب العالمین بندگانو چې څه هغه وو کی موږ دغه بندگانو خو کراغله ان ربک تخیب یقینا سارب چې د عذاب والا دی او انه یقینا هغه شی غفور الرحیم بخونګه مهربان دی غفور باندې لام داخل کی اشاره و دې سبقت رحمت علی غضبه زما رحمت مقدم دې زما په دې غضب باندې غفور چې څومره ګناهونه دي کړي هغه په ټول معاف کړي رحیم معاملې د رحم بسره وکي سوره اعراف دې مقصد دوه لوی مقاصد دا بیانوي اول اتباع چې کوي د قران او سنت بل شي بنه کوي او بل په دې کې یو قسم تسری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د دې په اول کې حروف مقطعات دي بس الله علم دي به حروف مقطعات مبارک به دي شی وایي چې دا اعجاز د قران له اشاره ده کوم شي چې رب العالمین په مراد د زمون په ایمان دي عبد الله ابن عباس دا معنا کړی دا ابو بکر وزاد الله راز دي نه سورتونه کې تقریبا اتا ویدالي چې کټه کې سوار له جوړيږي فرق سمك للنصيحه صح طريقك مع السنه او نص حکیم قاتم الله سر کله مفرد راوړي قاف کله تشنیه توها کله دري الف لام میم کله څلور الف لام میم صاد کله پنځه کاف حیا عین صاد ټول دیو سره په اول کې ولا نه وړه جواب دا دشمن تعرض کړی دی الله جواب وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد بس الله په پیری ترغیب کتاب اندای کتاب د انزل الیک تر نازل کړي شوی دی فلا یکن ندی شي صاحب سینه کې الله حرج تنشی منه دی د تبلیغ کله کله سره قرآن بیانې مخالفین نه مني دا لکه کې چې مړه بس کا ته قرآن بیانې ورته وګ نه دي نه الله یې ورته چې بن راولي بل ځکه ویل تشقا دا قرآن سره پر راغلي لتنزل الله چې تیار ورکه به په دې باندې وعده کړه دا شری المؤمنین د پاره د ایماندارو مؤمن سره ایسته پیدا ولو انذار سمونه علامات تخویف بشارت ورې ذکر نه کې ځکه دشمنانو باندې غوونه تا وایي تا واسترغبوا اتبعوا تابعداریو کې ما دا څو انځل علیکم شتان نازل کړی شوی دی تاسو درب د قرآن او حدیث اولا تتبعوا تابعداری به کوئی من دونه شواذ الله اولیاء د نور مددګارانو نور معبودان منمنای قلیلا ما تذکرون ډیر کم تاسو نصیحت اخلي ما په علم دې د پاره د قلیلن تمیزم دی او تاکید دی کم ډیر کم ورسره کې دنیا د عذاب نه یرا وکم من قريه ډیر کړي او کله اهلک نه هم برباد کړي فجاء راغله غیر رب سنا عذاب زموږ شپه او هم قائلون يهود د قیلولې په حال کې د شپې د قیلولې په حال کې قیلوله دا معنی ماسپکین مازن اورو سره زره آرام حدیث کې راځي قیلوله وکي د شیطان ځامن قیلوله نه کوي حسن بصری بازار راغی 12 بجې کاروبار کوم وای شړلوري وې دي خلکو شپه خراب نه قیلولې به 15 شپې دي یو پیدا به کې قیام الله لپاره وشي چې قیام الله لپاره 15 اسباب اول قیلوله دا دویم د سورې کهف ورسنه ایتون الولا دریم وختي ود کېګه څلورم د ګنا نه ځان ساته پنځم مومنان سره کینې مکوا شپږم ډېر خوراکونه مکوا ووم د دنیا په کار کې ډېر ځان سره کوه ما څنګه د بدن محتاج شي به اتم د اخرت سوچ نه هم هغه ایتونه او حدیث را چې د قیام الليل بارک راغلي او لسم علماء دا خبره ذکر کړې ده د سلف تاریخ ګوره یو لسم مجاهده کوا دولسم دعاګانې غواړه در لسم په ځان مالی جرمانه کړه څو لسم موبایل وغیرہ دا پټیم کا او پینځم د زیات جمانه ځان ساته به په دې کې درش طریقې تهجد کې راغلي دي کله یو رکعت تر راغلي کله درې راغلي کله پنځه راغلي کله ور راغلي کله نه راغلي دي بینو تنوع په عبادت ډیر ویل شي کله یو راړه کله بل مقائلون نو کله چې ګیر کړو چې ویلې فما كان دعواهم پس نو دي आवाजونه جاوم چې کله راغی دلته زمو عذاب الا ان قالوا دې ټول ویلې ان كنا يخنن من ظلم کوونکې تخویف خامخامون ته پوس کول الذين دا چانه ورسره دي چې دلته لګلې شوی دي او خامخامون ته پوس کول مرسلین د رسولانو نو ته پوس کې ایدوی د پاره ځکه وې دل موعوده هغه ژوند د پکړشون الله ته پوس کې سوال دته ته پوس کو بل ځکه وی ولای سوال ته پوس نه کی و جواب نه دي زماستانه نه کیږي ستامانه نه کیږي عبد الله ابن عباس مقامات جدا دي کله کیږي کله نه کیږي په پنه د بیزتی نه کیږي په د خوشاله باندې او مخامخه بیان واریم بده معنی به علم سره د علم ما کو نو مونږ غنا خبر د قیامت حال وزن د قیامت شری او مایزین بده ورزمانه حق دی طول فمن ثقلت فساد سوچ درنی شو موازین هتر د نیکی فولای کدا خلق قاسم دي کامیابان موازین جمع ولي ویلي
یو خو دې سره ډیر اعمال دي روزه د عبادت دی بل یدم ټول انسانانو تر نه کې پورز قیامت پس باندې درندېږي شپږ تر اسباب سره کهف ان شاء الله موږ تشریح کو خو یو قوي ځان سره یاد ساتي اول چې کله د حق تابعداري سره کوي دویم ابوبکر وی عقیده توحید دریم ابن کثیر د سوره حدید روایت په تشریح کې لیکلي اتباع سنت څلورم ذکر رب العالمین کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او پنځم علماء دا خبره ذکر کړې ده به پیری کارونه کې ځان بندوما شپږم خيسته اخلاق او اخلاص اول حق دویم توحید دریم اتباع نبی څلورم ذکر پنځم خيسته اخلاق شپږم به پیری کار کې ځان بندوا او دقشن اخلاص كلمتان حبيبتان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او كما قال دا کامل ومن خفت واجو جس په کې شوتل د نه کوي په اتباع د باطل فاولئک دا خلق شه دي الذين اخرج خسروا انفسهم تاوان کی ځان نه چوری دي بما كانوا په سبب د دې چې موږ په ایتونو دوی ظلم کړي دي ورسره کې جواب وسو دی ویلي چې په خالي خلک الله برباد کړو وجه دا او چې هغه صحابه موږ سره طاقتونه دي نه ولقد یقینا موږ زیا ور کړی تاسو په الارض بده کې وجعلنا لكم به مگر ذولي ساز لپاره په بده کې اسباب د ژوند قلیل ما کم درګم تاسو شکر وباسه شکر دا ما ظهور اثر نعمت الله تعالی قلبا بدن جارحان د الله د نعمت شکریا ابن قیم دا وی د الله د نعمتونو شکریا دي ته ویل کېږي چې کوم نعمت درکړې کوم ځای کې درنه غواړې مالته ولګو خو لیکن هو احکام کې ضروری دي اول محبت د مشکور سره دویم سنا د مشکور دریم نسبت د نعمت دی مشکور لا څلورم د قشن اقرار شدا غرا کړي پنځم دغه بندگی کوله شپږم چې پکم شو خوشالي کې کې ولګوا ووم چې پکم شو خپکی کې غیر ځان سات ورسره کې نقلي دلیل مقصد په کې دا چې د ابلیس اطاعت نه ځان ساتي ولقد خلقناكم یقینا موږ تاسو پیدا کړی به موږ تاسو صورت درکړې لري نو اولی صورت راکړه ورسره پیدا کړو د آدم علیه السلام خلقنا پیدا کړی آدم علیه السلام به موږ صورتونه راکړي دي د پلار پشاک او ثم قلنا به موږ ویل ملائکه له سجده وکړه آدم لرا فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړل مې کو نشو من الساجدين نو قال ورته ویلي ما منعک چې منع کړی چې سجده نه کوي اسلام ورته شکل وات امر وکړو سورې سواد کې هم د سلا شو خو ځکه کلام شته بل ځای کې نشته نو قال دی ویل انا خیر صغره منه د صغرا کې څوې خلق پر سره پیدا کړي من نار اند اور دار پیدا کړي د خټي لیکن قرطبي په دولس طریقو باندې ور باندې رات کوي او بغوی دي ور تخریب کوي او خټه شي هغه عاجزي کوي هغه وجود راوړي هغه ولا نو چې څوک تکبر کوي الله وباسي قال الله فحبت كتشا من هذا دينا فما يكون لك تعالى جائز ندي انت تکبر جت بدمعشی کی په اپ دې کې فخر جوز انك یقینا انت د ذلیلانو دلیل به دې څوک تکبر کوي هغه بخاری او څوک عاجزي کوي هغه کامیابی حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي درې کرتے قسم کړي چې څوک صدقه ور کوي مال زیاتیږي چې څوک تواضع کوي الله پورته کوي چې څوک عفو کوي الله عزت من کوي نو قال وی مال مهلت راکې لا یم باطن تر هغه ورځ پورې چې داخله بکې راوچتي دي شي قال وی تر مهلت درکې شوی قال فبما اغويتني احلقتني وزګي گمراه کړم ما زائد فبي اغويتني قال وی فبما اغويتني په دې وجه باندې زه گمراه کړم زما کینم دوی لړ صاحب دې لار کې المستقيم چې نه غلط توحید به بدل راته کوم د مخکې طرف نه د دنیا نه به دنیا سره به مینه پیدا کوم ومن خلفهم دور سنه د اخرت بونه دی یاد او باسم وان ايمان دیکي طرف نه نیکی به معنا کوم وان شمائل د چپ طرف نه بدوی امر وکوم او ته مونږ نه کې اکثر د شاکرین توحید والا اکثر خلک قیلی وما يؤمنو اکثر الناس الا وهم ورسه براشه یوسف کې وصلی الله ورته زور کېګا نو قال الله ورته شو زمنا الذين ابد حال لشوي لمن خمقاتو چې ساته بي داري کې منهم د دینه زبړه کوم من جهنم منکم ساس اجمعين معنا مجتمعين ټول به سره د جهنم نه بچي په څو ایمان باندې یو مانځه باندې خشوع دوا د فرض په حفاظت باندې درې به بادي کار کې ځان د بندول سلوره د امانت له شپک د وادي پابندي وو د مانځه حفاظت اته خلق له خیر ورکول نه شکل د قران او سنت برابر جوړول لس مسلمانانو باندې اختلاف بدنامه نه لګولې ولس او د مسلمانانو مابین کې تفرق نه راوصل دولس د مصیبت په وخت کې صبر کول دیار لس د نعمت په وخت کې شکر کول څوار لس د خلکو مين استا سره پینځل لس د ګوندې سره کوسلوک شپارس چې بادشاہ دروغ مو وای ولس پاک دامنی کول اتلس د عفت نکار اخستل نونس معاملې کې نرمي کول شل پریوته انسانانو وشتول یويش بیکار لکار پیدا کول دویش امر بالمعروف کول درویش نهي المنکر کول چلیرش او د قشن خپل شر د خلکو نه بندول
و یا آدم دا واقع د به راوړه یا آدم اسكنوا شيغانته وزوج السنا په جنت کې مراد جنت ما جنت دی وزوج کدا انت مخکې ویل څنګه عاطف ضمیر متصل تاکید منفصل غواړي فکلا به اخره من هغه کم جنا شي کوم جستا سو کوي دلته فکلا بل ځکه بقره کې وکولا بیا در غدن دلته نو پراخه خادب اورا چې وشي کې وشي خادب عمل کراولي ولا تقربا من شيء دیون لكن شی بر سلام کوونکو کوم ونه علم الله لده ابن کثیر کې چا په علم ولرو چې تیګ نه چا په ولرو کمیږي نه نو بس چلو شو پس وسوسه واچ ولر ویل شیطان څنګه واچول یو گیټ لرو غوښته دویم د زمکه الله د طاقت ورکړي چې اسما کې خلک ګډوډ کی دریم چې کله وته وسوسه کله کله وسوسه په ودس کې ولګي وسوسه اشاره لګي دا مؤمن دی ځکه سری هلې ما چپ طرف لبر درې کړه دلاړې تو اعوذ بالله بووي عبد الله ابن عباس چې ویل مال وسوسه لګي دا خو مؤمن مونږ چې وسوسه يهودي مونږ چې وسوسه بګي عبد القادر جیلانی چې ویل مال وسوسه لګي خلک آباد کول کې درېږي څه باندې وبچ کېږي د سوره حدید ابتدایي آیتونه وای ابن عباس وی دایو لا اله الا الله ذکر کو دعا لا حول ولا قوه الا بالله و يدري امنت بالله و يسلور او اعوذ بالله و يشفق لیوب دې کې معنا د کاروالي عاقبت دا کار کړل ما دې دوړل ما چې کوم بټل شوانو مې دوړ نه من سوات مې دې اندامونه دلیل به دی باندې چې کله انسان په خاص اندام کار کول باندې وخت راشي خپکیږي دې په ټواله پکار دی دې وجه الركب عوره دا زنګونو مورد دا پټول پکار دی باز لوبغاړي د ښکارږي وقاله وی تاسو نه منه کړی تاسو رب انا هذه دې ول الا ان تكون مگر شي دو ملائکه او تكون یا بشي دا غچار چې همیشه پاتې پرېشه دلته تشبیه ملائکه سره په دوام کړه قسم ورته وکي چې انی لکم من الناشحین زه تاسو لپاره خیر خواها او نعمت او قرطبی لیکلی دا صفه ایمان ورو ادم علی السلام چې دا قسم وکړ ته هیڅ متاثر شو نو خود له وکړه دې دوړ لره په دوکا باندې فلم ما ذا کچ کړي وسه شجره تداورن بدل کار شو له ما دې دوړ د پاراندامونه او دا کار شي وي که څوک ویني دي کار شي وي تو حق دلیل الته هغه ټیم چې ولا خوري وتوفق شروع شو چې دا اول علیهم په خپل ځمانه پانه د جنت आवाज ورکې دي دوړ لره به هماره به علم انها ایمانه کړي تاسو دې ولیا واقول لكم ما تاسنن وین شیطان یقینا د ابلیس او زبر دشمن دی مې کارا الته ویلو فتلقى ادم من ربه کلمات سری هغه دادي چا چې داري کړو چې پارش باندې لري د لا اله الا الله فلان 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 په غیبن علماء کرام کې هغه موضوع روایت دي قال دي دوړ ویل ربنا رب سم ظلمنا موږ ظلم کړی په خپل ځان نو علم تغفر لنا کتم ما فيونه کې وترحمنا من باندې رحمونه کې موږ بشدا وانه نو عمل وکوا اجر بنئ یا کامیابی ګمنا معمولی به تدبیر د وجنار څخه ګډوډ شي نو قال الله ورته ویل کته شی باج تاسو باجنور د لپاره دشمنان دي څوک دا اهبتو جمع څه کوي چې ادم د هوا د ابلیس یا ادم او هوا باندې اطلاق د جمع کیږي تشنیه دا لغوی یا موږ مراد یو عدون او پر دی ویل په اعتبار د بازو او ولکم سيستاو د لپاره په الارض په دې اسمه کې مستقر زیات آرام او مزي الہیم تر وخت برته برازي او قال به ورته چې په ابدي کې مستاسو ژوند دی په ابدي کې عمر کېږي ټیک د پاس په مکه به خلک وخی جو لیکن ابدي ژوند التنش کوله ومن هذا الدين وتخرجون تاسو را وستل شي مجوله چې غوړي کې څوک منی کلمه نه ټوبر استل کېږي به دوه حالات لري یو حال کې چې راغلي لکه ملخان بلکې راغلي لکه پتنګانو غوندي ډیر دي کمزوري دي نو اول بر پتنګانو غوندي ګډ وډو بیا به دوی مشپلې سره ټول ملخان غوندي میدان د حشر روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک په پیادل رواني څوک په سولې باندې یو لاسي څوک بدونه سي تر لاسو پوري څوک به الټه روانه عائشه به دا څنګه ویل کسین چې الله قادر شي په پورا روان کړي نو الټه روانه ول باندې الله قادر دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین